د بادشاه وزیر وفات کېدی د وفات څخه مخکې 3 دانې مجسمې جوړې کړې و بادشاه ته وویل که چیرې زه وفات شولم ته چې نوی وزیر ټاکې هغه سړی وټاکه چې کوم سړی تا ته په دا درو مجسمو کې فرق راوښیي. په یو څو ورځې تېرې شولې وزیر ناجوړه شولو. وزیر چې کوم وخت ناجوړه شو ولاړ و بادشاه ته په غوږ کې یو خبره وکړه. څو ورځې بعد وزیر وفات شو. بادشاه اعلان وکړ. بادشاه چې په خپل دربار کې اعلان وکړ چې ټول خلک راسي په دې مجسمو کې ماته فرق راوښیاست. که چا چیرې فرق راوښوي هغه به زما را روان وزیر. وایي د دې ټولې علاقې دانشوران پوهان خلک ټول رالو پر دا درو سرو مجسمو باندې لګیا سو چې په دې کې فرق وښیي. چونکې وایي 3 سره مجسمې یو طرح جوړ شوي په ټول شکل کې په ناف طول کې په وزن کې په دې کې د بیشته قدر فرق هم نه په ټولو خلکو چې خپل کوششونه وکړو په دې کې یو سړی نو کامیاب یوه سړي د دې درو سرو مجسمو فرق نه وښود. بادشاه ډېر پریشانه شو چې وایي دا څه کیسه ده څوک به یې زما وزیر. بادشاه په دا تجسس کې ولو. وایي څه وخت تېر شولو یو سړی د دې محل سره تېرېدی وایي پیرهدار ته وویلې چې هغه 3 سره مجسمې ماته راښکاره که زه په دې کې فرق در ښایم. هغه پیرهدار ډېر خوشحاله شو. هغه کس یې راوستې او مجسمې ورښکاره کړلې. وایي هغه راولاړ شو وایي 3 سره مجسمې وتړلې. وایي دا په وزن کې برابرې ولې. وایي بیا ناب کړلې. وایي بیا بالکل په ناب طول کې برابرې ولې. وایي چې ورته ویې کتل په دې کې د بیشته قدر فرق نه ولو. د دې رنګ شکل صورت ټوله شان یو طرف. وایي هغه کس مایوسه شولو. وایي دی چې داسې روان شولو چې در شا ورته وکتل د یو مجسمې په غوږ کې سروی وید. وایي ده دا سوچ فکر وکړ چې شاید دغه نورو مجسمو په غوږو کې سرویان نه وي دغه یې فرق دی. وایي دی چې ورغلی چې ویې کتل د 3 سرو مجسمو په غوږو کې سروي. وایي دا کس راولاړ شو دغه یوې مجسمې په غوږ کې ورپوکړو. بیا دا بلې مجسمې په غوږ کې ورپوکړو. بیا دا بلې مجسمې په غوږ کې ورپوکړو. وایي د خوشحالۍ څخه جګ جګ وغورځېد. ډېر خوشحاله شو. پیرهدار ته یې وویلې ورورسه بادشاه خبر کړه دا زه تا ته په 3 سرو مجسمو کې فرق در ښوی شم. وایي پیرهدار دونې په منډه ولاړې د بادشاه دربار ته پر بادشاه باندې زیری وکړي چې یو داسې کس راغلی دی چې هغه د 3 سرو مجسمو فرق موږ ته راښوی شي. بادشاه اعلان وکړي چې دربار دې ولګېږي. ټول خلک دربار ته راغله او په دا تجسس کې ولو چې دغه څنګه کس راغلی دی دا څونه پوه انسان دی چې په د 3 سرو مجسمو کې موږ ته فرق راښایي. وایي بادشاه په دربار کې پر هغه ځوان باندې غږ وکړي چې راسه 3 سره مجسمې راوښیه په دې کې څه فرق دی. وایي هغه ځوان چې راغلی اوله وار یوه مجسمه راپورته کړه. وایي بادشاه ته یې وویلې چې دا 1 نمبر مجسمه دا که چیرې انسان په هیرو کې وتلي له هم د دې قیمت کم دی. وایي بادشاه ورته وویل چې په دې کې راز څه دی. وایي هغه ځوان راولاړ شو دغه مجسمې په غوږ کې ورپوک کړو چې کله وایي کې پوکلو وایي د دا مجسمې د غوږ هوا راله نسله. وایي دا ځوانو بادشاه ته وویلې چې دا هغه انسان دی چې دې ته ته په غوږ کې کومه خبره وکړې دا خبره دی بل ځای یو ځای نه کې دا به ستا رازدار دی. دا طرح خلک ډېر کم په دنیا کې میلاویږي. دا طرح خلک خپل وزیران او خپل مشران ټاکي. بیا بله مجسمه راپورته کړله او بادشاه ته وویلې چې دا پر 2م نمبر ده. د دې چې ته ماته هر څو قیمت راکړې زما قبول دی. وایي بادشاه ورته وویلې چې په دې کې راز څه دی. وایي د دغه مجسمې په غوږ کې ورپوکړو. وایي د چې کله په غوږ کې ورپوکړو د هغه هوا در دا بل غوږ ووته. وایي ده ورته وویل چې د هغه کسان دي چې ته په غوږ کې یوه خبره ورته وکړې دی در دا بل غوږ وباسي. وایي دا داسې خلک دي چې دا نه تا ته په ګډ ژوند تاوان در رسوی شي نه په ګډ ژوند تا ته فایده در رسوی شي. دا چې ته پر کم کار باندې ولګې بس دی صرف خپل کار کوي او ته څونه قدر معاوضه ورکړې بس دی په هغه باندې خوشحاله دی. بیا بله مجسمه راپورته کړله. وایي دا ځوانو بادشاه ته وویلې چې د دې یو قیمت هم نشته دا بالکل فضوله ده. وایي بادشاه ورته وویلې چې د دې راز څه دی. وایي ده چې کله د دا مجسمې په غوږ کې ورپوکړه دغه هوا در خوله راووتله. وایي دا ځوان ورته وویلې چې د هغه کس دی چې دې ته کومه خبره وکړې دا به د انسانانو دپاره د شر ذریعه جوړېږي او د تکلیف ذریعه به جوړېږي. دا په ګرد ژوند نه د چا خپل جوړېدی سي نه د چا رازداره جوړېدی سي. وایي بادشاه ډېر خوشحاله شولو. دا ځوان ته یې وویلې چې زما وزیر د مرګ څخه مخکې ما ته په غوږ کې کومه خبره کړې وله د دې بوتان په بابین کې کم فرق راښولی هغه فرق بالکل تا هغه ته راوښوي. زه تا د خپل وزارت وزیر جوړوم خو ته ما ته دا راوښیه په دې فرق باندې ته څنګه پوه شولې. وایي دا ځوان ورته وویل چې بادشاه سلامت دا خبر حقیقت ته چې زه کوم وخت ستا محل ته رالم ما دا 3 سره بوتان وکتل دا مې ناف کړلو د دې مې تول وکړي او دا مې ټوله شان وکتل په دې کې بیشته قدر فرق هم نه ولو. نو زه ډېر مایوس شولم. زه چې کوم وخت روان شولم په دغه وخت کې زما په دماغ کې یو حدیث راغلی چې حضرت انس رضی الله تعالی عنه وایي چې ما کور ته بازۍ کولې د کوچنیانو سره نبي علیه الصلاة والسلام تېرېدی ما ته یو کار په لاس راکړ. زه چې په هغه کار پسې ولاړم په هغه کې زه ډېر وځنډېدلم. زه چې پر واپسي باندې دغه کار سره رالم زما مور ما ته وویل چې ته چیرې تللی وې.
ما دا ورته وویلې چې داسې نبي علیه الصلاة والسلام په یو کار پسې واستولم. وایي زما مور بیا راته وویلې چې هغه کار چیشته. وایي ما ورته وویلې چې هغه زما او د نبي علیه الصلاة والسلام په مابین کې یو راز دی، هغه راز زه چاته نه شم وښودلی. وایي زما مور راته وویلې چې بالکل دا د راز خبر ده، دا د راز خبرو بل چاته مه کوو. نو دا حدیث چې زما په دماغ کې رالی، زما سوچ د بوتانو غوږو ته ولاړی. ما چې د بوتانو غوږو ته وکتل په هغه کې ستروي ول. ما چې کوم وخت د بوتانو په غوږو کې ورپکلو هغه فرق به محسوس کړ. د دې خبرې بعد بادشاه ډېر خوشحاله سولو او باقاعده دا اعلان وکړ چې زما را روان وزیر به دغه کس وي چې هغه ماته د دې بوتانو په مابین کې دونې غټ راز راوښود. نو ګرانو کتونکو موږ ته چې د چا سره دوستي کوو، ښه سلام او دعا کوو، هغه خپل پړوس جوړو، هغه کسان جوړ کړو چې په هغه باندې د انسانانو رازونه خوندي کېږي. نو امید لرم چې زموږ دا ویډیو به ستاسو خوښه سوي او مخکې د سره شیر کړئ د نورو خلکو دپاره.